excited, exciting. excited ویل کېږي چې سړی ډېر زیات په شوق کې شي او ډېر خوشحاله شي، یو څیز ته ډېر excited وي. صحیح ده. مثال په طور تاسو څوک وایي چې یاره مونږ به سبا په جاز کې چکر لګاو. صحیح ده. نو سړی بیا ډېر excited ډېر خوشحاله شي، یاره کله به زه په دې جاز کې کښېنم. confused, confusing. په دې کې هم ډېر خلک غلطیانې کوي او دا یو داسې ټکی دی چې زیاتر په کمنټس کې چې کله تاسو وایئ چې سر زه په دې کې کنفیوز یم، نو بس زیاتر خلک بیا وایي چې I am confusing. interested ویلی کېږي دلچسپ ته، او interesting ویلی کېږي دلچسپ کوونکی. کېدای شي چې ما ټیچر لیدلی چې صحیح ده انګي به کوي، اسویلي به کوي، نو ما ته پته ولګي چې یاره ټیچر بور شوی دی. نو په هغه ټایم کې به زه څه وایم چې the teacher was bored. ټیچر بور شوی و. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د پارټس آف سپیچ لیسنز شروع کړي دي. د دې نه مخکې مونږه د پارټ نمبر 14 پورې کړي دي. که چا تر اوسه پورې هغه نه یې کتلي نو مهرباني وکړئ زمونږه په پیج باندې برای لیکلي دي ویډیوز سیکشن ته لاړ شئ. هلته کې ټول پلی لیست هم شته دی او ټول ویډیوز هم په ترتیب کې موجود دي. صحیح ده. نن زمونږه د پارت نمبر 15 او په پارت نمبر 15 کې به نن مونږه د هغه ایجکټیوز په باره کې خبرې کوو چې د کم ایجکټیوز په آخره کې ای ډي راغلي او یا آی ان جی راغلي. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ښه نو راځو خپل لیسن له. ایجکټیوز ending in ed or ING. دا ډیر زیات اهم پوینټ دی. صحیح ده. په دې کې ډیر زیات خلک په دې کې کنفیوز کیږي. ما په خپله هم ډیر کسان داسې لیدلی دي چې هغوی دا غلطیانې ډیر زیاتې کوي. بلکې په دې خپل پیج باندې هم چې کله تاسو کمنټس لیکئ زما په لیسنز باندې، نو په هغې کې هم دا غلطیانې دومره ډیر کسان کوي چې تاسو به په خپله باندې حیران شئ. او د دې څیز په باره کې د ایجکټیوز په آخر کې چې ای ډي راځي که آی ان جی راځي، دا سپیسیفیکلی په دې کې ډیر زیات خلک غلطیانې کوي. نو زما تاسو ته دا ریکویسټ دی چې دا لیسن په غور سره وګورئ، زما هرې خبرې ته په غور سره غوږ کېږدوئ او ځان پې ښه صحیح پوه کړئ. صحیح ده. که په اولني یو اگزامپل باندې پوه شوئ نو تاسو به په ټولو باندې پوه شئ. او بل ضروری خبره چې کم دا ایجکټیوز دي چې د کم په آخر کې ای ډي راغلي یا آی ان جی راغلي، نو دا په انګلیش کې ډیر زیات کامن دي. دا ډیر زیات استعمالیږي. تاسو چې کله هم په انګلیش خبرې کوئ نو د دې ضرورت برته همیشه راځي. نو ځان پې ښه صحیح پوه کړئ. صحیح ده. ښه راځو خپل لیسن له بیا. د ایجکټیوز په آخره کې ای ډي هم راتلی شي او آی ان جی هم راتلی شي. چې کله هم مونږه د فیلینګز او یا د ایموشنز یعنی د فیلینګز د احساساتو یعنی چې څوک یو څه محسوسوي، ایموشنز او یا جذبات د چا، چې کله هم مونږه د احساساتو او جذباتو په باره کې خبره کوو نو مونږ به په هغه ټایم کې ای ډي والا ایجکټیوز به استعمالیږي. بل طرف ته که فرض که مونږه د یو واقعې په باره کې خبره کوو، an event or situation یا یو حالت وي، صحیح ده، یو سیچویشن وي، یو داسې یو حالت پیښ شي، or thing or person یا مونږه د یو څیز په باره کې خبره کوو او یا مونږه د یو انسان په باره کې خبره کوو، نو په هغه ټایم کې به بیا مونږه هغه ایجکټیو استعمالو چې د کم په آخر کې آی ان جی راغلی. اوس زه تاسو له یو اگزامپل در کومه که د یو اگزامپل نه تاسو ځان پوه کړو نو انشاءالله تاسو ته به باقی ډېر اساني. صحیح. اوس که فرض که زه یو فقره ووایم چې I am bored، زه بور شوی یم، نو بیا به زه څه وایم؟ I am bored. ای ډي به په آخره کې لګي. ولې؟ ځکه چې په دې ټایم کې چې کله زه دا وایم چې I am bored، مطلب دا دی چې زه د خپل فیلینګز باره کې خبره کوم، زه دا محسوسوم چې زه بور شوی یم. نو کله چې هم زه د فیلینګز په باره کې خبره کوم نو بیا به ای ډي په آخره کې لګي، بورډ به راځي. که فرض که زه ووایم چې د فلم
is boring. یعنی زه یو فلم ګورم او هغه فلم بورینګ دی، یعنی هغه فلم سړی بور کوي. صحیح ده؟ نو په هغه ټایم کې بیا زه وایم چې د فلم از بورینګ، بیا به آی ان جی لګي، ځکه چې په هغه ټایم کې خو زه د جذباتو یا احساساتو باره کې خبره نه کوم، زه خو صرف د هغه فلم باره کې خبره کوم، زه هغه فلم ډسکرایب کوم. صحیح ده؟ نو په هغه ټایم کې بیا زه بورینګ لیکم، ځکه چې هغه فلم بور کوونکی دی. بورډ خو به هغه راځي چې بور شوي، بورینګ به بیا راځي بور کوونکی. نو بور کوونکی څه څیز دی؟ بور کوونکی خو فلم دی. صحیح ده؟ نو په هغه ټایم کې بیا بورینګ استعمالیږي. اوس زه به تاسو ته هغه کامن ټکي، کامن ایجکټیوز، هغه ټکي به زه تاسو ته ښیم چې کوم په عام ژوند کې ډېر زیات استعمالیږي او دومره ډېر نه دي. صحیح ده؟ خو دا ډېر زیات استعمالیږي او غلطیانې هم خلک په دې کې زیاتې کوي. صحیح ده؟ که فرض که زه ووایم چې he is annoyed، هغه تنګ شوی دی. صحیح ده؟ یا لږ شانتې غصه سړي له هم ورشي، سړی ډېر زیات تنګ شي، غصه هم سړي له ورځي که نه. نو بیا به زه ووایم چې he is annoyed. په annoyed باندې تاسو ځان داسې پوهه کوئ، مثال په طور تاسو په یو ځای کې ناست یئ او ماشومان لوبې کوي ګیر چاپېره. صحیح ده؟ او چغې وهي. صحیح ده؟ نو د هغې نه هم اکثره کرکې وهي ماشومان که نه، سړی ته تنګ راشي چې یار دا څه چغې وهي، نو په سړي باندې بد لګي. نو په هغه ټایم کې بیا څه وي ته he is annoyed یا I am annoyed، زه تنګ شوی یم، annoyed. صحیح ده؟ که فرض که زه ووایم چې the noise is annoying، دا اواز تنګونکی دی، یعنی زه بیا په هغه ټایم کې بیا زه annoying وایم، ځکه چې په هغه ټایم کې زه د خپل فیلینګز باره کې خبره نه کوم، زه خو د هغه اواز باره کې خبره کوم. the noise is annoying بیا به هغه راځي، ځکه چې زه د فیلینګز باره کې خبره نه کوم، زه د هغه نویز باره کې، د هغه شور باره کې خبره کوم. صحیح ده؟ نو که فرض که زما فیلینګز وي، نو زه بیا وایم چې I am annoyed، یا د بل چا فیلینګز په باره کې خبره کوم، نو زه وایم چې he is annoyed. که زه د هغه شور باره کې خبره کوم، نو بیا به زه وایم چې the noise is annoying. ښه، next example، confused، confusing. په دې کې هم ډېر خلک غلطیانې کوي او دا یو داسې ټکی دی چې زیاتر په کمنټس کې چې کله تاسو وایئ چې سر زه په دې کې کنفیوز یم، نو بس زیاتر خلک بیا وایي چې I am confusing او هغې کې بیا ټول خلک غلطیانې کوي. صحیح ده؟ نو confused مونږ هله استعمالو چې کله مونږ د فیلینګز او یا د جذباتو باره کې خبره کوو. صحیح ده؟ احساساتو او د یا د جذباتو باره کې خبره کوو، نو بیا به مونږ confused استعمالو. مثال په طور زه وایم چې the student was confused، نو بیا به confused راځي، ځکه زه وایم چې student طالب علم confused وو، نو زه د هغه طالب علم د هغه student د فیلینګز باره کې خبره کوم، د هغه د احساساتو باره کې خبره کوم، د هغه داسې محسوسوله چې هغه confused و، نو بیا به زه وایم چې the student was confused. که فرض که زه ووایم چې the English was confusing، انګلیش ګډوډ کوونکی و. کنفیوز خو ویل کېږي یعنی سړی ګډوډ شي پسه کې، نو زه که ووایم چې the English is confusing، انګلیش ګډوډ کوونکی دی، کنفیوز کوونکی دی، نو په هغه ټایم کې زه د فیلینګز یا د جذباتو باره کې خبره نه کوم، بلکې زه خو د انګلیش باره کې خبره کوم، انګلیش ډسکرایب کوم، هغه یو څیز ډسکرایب کوم. صحیح ده؟ نو بیا په هغه ټایم کې زه کنفیوزینګ وایم. تاسو په پښتو کې ځان پوهه کوئ. صحیح ده؟ یو یې ګډوډ او یو یې ګډوډ کوونکی. ګډوډ خو هغه چې یو کس په خپله ګډوډي، ګډوډ کوونکی هغه چې یو څیز یا یو انسان یا هغه ته ګډوډ کوي. نو په پښتو کې په هم ځان پوهه کوئ، انشاءالله تاسو به ورسره په انګلیش کې هم پوهه شئ. ښه، بل یو ټکی دی depressed، depressing. depressed ویل کېږي ذهني دباو ته یا خفګان ته، سړی خفی depressed وي. صحیح ده؟ څه مسله راغلی چاته او سړی depressed وي، ذهني دباو وي ورته. نو depressed به څنګه استعمالو او depressing به څنګه استعمالو؟ همدغه یو فارموله ده. صحیح ده؟ که فرض که زه ووایم چې my mother was depressed، زما مور depressed وه، یعنی ذهني دباو کې وه، د ذهني دباو شکار وه.
یا خفګان واغې ته. نو زه په دې ټیم کې ډپریسډ به ویم ځکه چې زه د خپلې مور د فیلینګز باره کې خبره کوم. بیا به راځي my mother was depressed. که فرض که زه ویم چې she watched a depressing TV drama. هغې یو خفه کوونکې یا ذهني دباو کې اچوونکې یو ټي وي ډرامه کتلې وه. صحیح ده؟ نو بیا به زه څه وایم چې she watched a depressing TV drama. نو په هغه ټایم کې زه د خپلې مور د فیلینګز باره کې خبره خو نه کوم، زه خو د هغه ټي وي ډرامې باره کې خبره کوم چې هغه ډرامه ډپریسینګ وه، یعنی خلک باید ډپریس کوله. صحیح ده؟ بل یو ټکی دی excited exciting. excited ویل کېږي چې سړی ډېر زیات په شوق کې شي او ډېر خوشحاله شي، یو څیز ته ډېر ایکسایټډ وي. صحیح ده؟ مثال په تور تاسو څوک وایي چې یاره مونږ به سبا په جاز کې چکر لګاو. صحیح ده؟ نو سړی بیا ډېر ایکسایټډ ډېر خوشحاله شي، یاره کله به زه په دې جاز کې کښېنم، هغې ته ویل کېږي ایکسایټمنټ. صحیح ده؟ نو ایکسایټډ یا ایکسایټینګ. که فرض که زه وایم چې I am excited، زه ډېر زیات په شوق کې یم، ډېر ایکسایټډ یم، نو بیا به زه ایکسایټډ ویم ځکه چې په دې ټایم کې زه د خپل فیلینګز باره کې خبره کوم چې زه ډېر زیات جذباتي محسوسوم. که فرض که زه وایم چې traveling is exciting، سفر کول، یعنی تاسو ته ما جاز خبر وکړه مثال په طور، یا د بس کې سړی په ټرین کې سړی ځي، traveling is exciting، سفر کول ایکسایټینګ دی، جذباتي کوونکی دی. صحیح ده؟ نو په هغه ټایم کې زه بیا د فیلینګز باره کې خبره نه کوم، زه خو په هغه ټایم کې د هغه سفر باره کې خبره کوم. صحیح ده؟ چې traveling is exciting. یا یو بل ټکی دی frustrated frustrating. frustrated ویل کېږي یعنی مایوسه کېدو ته، مایوسه شي یو سړی یا تنګ شي یو سړی، او frustrating به ویل کېږي مایوسه کوونکی یا مثال په طور تنګونکی. صحیح ده؟ نو په دې دواړو کې فرق څه دی په پښتو کې مې تاسو پوهه کړئ. صحیح ده؟ frustrated اوس مثال په طور ګوره یو مثال در کوم، مثال په طور کرکټ دی. صحیح ده؟ یو بیټسمین دی، هغه شاټ وهل غواړي یا چوکه وهل غواړي یا چکه وهل غواړي، کوشش کوي خو نه لګي، بالر بال کوي او هغه کوشش کوي خو نه لګي، بال ته په مخه میس کېږي او یا یې چوکه او چکه نه لګي. نو په هغه ټایم کې بیا موږ څه وایو چې the player is frustrated، کھلاړي ډېر زیات مایوسه دی، تنګ شوی دی، frustrated. ځکه دا موږ په دې ټایم کې د هغه کھلاړي د فیلینګز باره کې خبره کوو. که فرض که زه وایم چې the bowler is frustrating، بالر مایوسه کوونکی دی، یعنی په هغه ټایم کې زه د بالر د فیلینګز باره کې خبره نه کوم، زه د هغه د بالینګ باره کې خبره کوم چې د بالر از frustrating، یعنی بالر مایوسه کوونکی دی، تنګونکی دی، خلک تنګوي. مطلب هغه بیټسمین شاټ وال غواړي، د هغه نه شاټ نه لګي، نو د هغې وجه څه ده؟ ځکه چې دا بالر بال داسې کوي. نو د بالر از frustrating او د بیټسمین از frustrated. نو یو هغه کار کوونکی دی او یو هغه کار محسوسونکی دی. صحیح ده؟ ښه یو بل مثال دی frightened frightening. frightened ویل کېږي یری ته. صحیح دی؟ ویریږي سړی د څه نه. frightened. frightening ویل کېږي یرونکی. frightened یعنی یریدل یا څوک یریدلی. frightening یرونکی، څوک چې یرول کوي. مثال په طور زویم چې my little sister is frightened، زما وړه خور یریدلی ده. نو بیا به زه وایم چې my little sister is frightened، ځکه چې په دې ټایم کې زه د هغې د فیلینګز باره کې خبره کوم، هغه دا محسوسوي چې هغه یریدلی ده. نو بیا به frightened راځي. که فرض که زه وایم چې a dark room is frightening، یعنی تکه توره کمره چې په کومه کمره کې تیاره وي او لایټ پکې نه وي، نو a dark room is frightening، توره کمره یرونکې ده، یعنی هغه خلک یری. نو په هغه ټایم کې زه د فیلینګز باره کې خبره نه کوم، زه په هغه ټایم کې د هغه تکې تورې کمرې باره کې خبره کوم. صحیح ده؟ نو په دې فرق باندې ځان پوهه کړئ ښه صحیح.
یو بل ټکی دی satisfied satisfying. satisfied ویل کېږي مطمئن شوی، څوک چې مطمئن شوی، او satisfying ویل کېږي مطمئن کوونکی. صحیح ده؟ مثال په تور دویمه چې My father is satisfied. زما پلار مطمئن شوی دی، مطمئن دی. ما به کېدای شي په ایگزام کې ډېر ښه نمبر یې اخیستی، نو زما پلار ډېر مطمئن دی، نو په هغه ټایم کې به زه وایم چې My father is satisfied. ځکه چې په دغه ټایم کې زه د خپل پلار د فیلینګز باره کې خبره کوم، د هغه د احساساتو باره کې خبره کوم، نو زه به بیا وایم چې My father is satisfied. که فرض که زه وایم چې He has a satisfying job. د هغه مطمئن کوونکی جاب دی، د هغه مطمئن کوونکی نوکری ده، یعنی د هغه سره داسې نوکری ده چې هغه پکې مطمئنه دی. نو په هغه ټایم کې بیا satisfying job به راځي، ځکه چې په هغه ټایم کې زه د هغه د احساساتو باره کې خبره نه کوم، زه د هغه د جاب په باره کې خبره کوم چې د هغه سره جاب داسې دی چې هغه مطمئن کوونکی دی، خلک مطمئنه. صحیح ده؟ یا یو بل ټکی دی shocked یا shocking. shocked ویل کېږي حیران شوی، یو سړی حیران شي. صحیح ده؟ shocked. او shocking حیران کوونکی. صحیح ده؟ په پښتو کې هم په معنو کې فرق دی که نه؟ صحیح ده؟ فرض که زه وایم چې We were shocked by the accident. مونږه د اکسیډنټ د وجې نه شاک شو. صحیح ده؟ مونږ حیران شو ډېر زیات د اکسیډنټ د وجې نه. نو زه اوس په دې ټایم کې وایم چې We were shocked ځکه چې په دې ټایم کې زه زمونږه د فیلینګز باره کې خبره کوم چې مونږه څه محسوسوله، نو مونږه ډېر حیرانه محسوسوله. نو بیا به څه راځي We were shocked by the accident. که فرض که زه وایم چې It was a shocking accident. هغه ډېر حیران کوونکی اکسیډنټ و، نو په هغه ټایم کې به شاکینګ راځي، ځکه چې په هغه ټایم کې زه زمونږ د احساساتو یا زمونږ د فیلینګز په باره کې خبره نه کوم، بلکې زه د هغه اکسیډنټ په باره کې خبره کوم چې د اکسیډنټ واز شاکینګ. صحیح ده؟ So it was a shocking accident. یا بل یو ټکی دی او دا ډېر زیات ضروری دی او دا هغه ټکی دی چې په دې کې ډېر زیات خلک غلطیانې کوي. صحیح ده؟ یو ټکی دی interested interesting. اوس interested ویل کېږي دلچسپ ده او interesting ویل کېږي دلچسپ کوونکی. په فرق باندې پوه شوئ که نه؟ ښه، مثال په طور زه وایم چې I am interested in reading books. زه دلچسپي لرم په کتابونو لوستلو کې. نو په هغه ټایم کې زه د خپلو فیلینګز په باره کې خبره کوم، د خپل جذبات باره کې خبره کوم. نو بیا به زه وایم چې I am interested in reading books. که فرض که زه وایم چې I am reading an interesting book. زه یو دلچسپ کوونکی کتاب ګورم، نو په هغه ټایم کې بیا زه د خپل فیلینګز باره کې خبره نه کوم، بلکې زه خو د هغه کتاب په باره کې خبره کوم چې هغه ډېر زبردست کتاب دی. صحیح ده؟ نو I am reading an interesting book. زه په هغه ټایم کې د هغه کتاب په باره کې خبره کوم چې زه یو ډېر دلچسپ کوونکی کتاب لولم. زه تاسو له په اخره کې یو مثال در کوم. اولنی مثال او دا اخیری مثال په دې باندې ځان پوهه کړئ، نو په دې ټولو باندې به تاسو زما امید دی چې الریډي پوه شوي یې، خو دا اگزامپل هم ضروري دی. صحیح ده؟ The teacher was bored. ټیچر بور شوی و. The teacher was bored. bored ما ځکه ووایي د دې خبرې مطلب دا دی چې ټیچر بور شوی و، نو په دې ټایم کې زه د ټیچر د فیلینګز په باره کې خبره کوم. کیدای شي چې ما ټیچر لیدلی چې صحیح ده انګي به کوي، اسویلي به کوي، نو ما ته پته ولګي چې یاره ټیچر بور شوی دی، نو په هغه ټایم کې به زه وایم چې د ټیچر واز بورډ. ټیچر بور شوی و، زه د هغه د ټیچر د فیلینګز په باره کې خبره کوم. که فرض که زه ووایم چې د ټیچر واز بورینګ، د هغې مطلب بیا څه دی چې ټیچر بور کوونکی و، یعنی هغه په خپله نه و بور، خو نور خلک یې بور کوله.
نو په هغه ټایم کې بیا زویم چې د ټیچر واز بورینګ ځکه چې زه په هغه ټایم کې د ټیچر د فیلینګز په باره کې خبره نه کوم، زه د هغه کار باره کې خبره کوم. ټیچر ټیچینګ داسې کوو چې خلک یې بور کوله. صحیح ده؟ لکه په دې ټایم کې چې تاسو څنګه بور شوي یې نو په دې ټکو باندې ځان پوهه کول ډېر ضروري دي. په دې کې ډېر خلک غلطیانې کوي، تاسو به دا غلطیانې د نن نه پس نه کوئ. صحیح ده؟ ښه، اوس په اخر کې زه تاسو له د پریکټس لپاره یو څو اگزامپلز در کوم. تاسو به زما سره مالا د دې جواب راکوئ، زه به تاسو نه تپوس کوم او تاسو به ماته وایئ چې په دې کې به ای ډي والا ټکی لګي او که په دې کې به آی ان جي والا ټکی لګي. صحیح ده؟ ښه، فرست اگزامپل: واو I am excited about my new car. او یا I am exciting about my new car. اوس تاسو وایئ چې په دې فقر کې به کم یو ټکی صحیح راځي، excited که exciting. سوچ پې وکئ. زه سب باره کې خبره کوم، د هغې مطابق ټکی ولګوئ. نو I am excited ځکه چې په دې ټایم کې زه د خپل فیلینګز باره کې خبره کوم چې I am excited. زه ډېر زیات په شوق کې یم، ډېر جذباتي یم about my new car، د خپل نوې ګاډي په باره کې. نو په دې ټایم کې زه د خپل ګاډي خبره نه کوم، زه د خپل فیلینګز باره کې خبره کوم. نو بیا به څه راځي؟ I am excited. که فرض که ما د ګاډي باره کې خبره کوله نو ما بیا ویلی شوله چې the car is exciting. زما ګاډی ډېر په شوق کوونکی دی، جذباتي کوونکی دی. نو په هغه ټایم کې بیا زه د ګاډي په باره کې خبره کوم نو بیا به exciting راځي. خو که زه د فیلینګز د خپل فیلینګز باره کې خبره کوم نو بیا به excited راځي. صحیح ده؟ ښه، نیکسټ اگزامپل: try not to get bored when you study English. یا try not to get boring when you study English. نو اوس تاسو وایئ د دې په دې فقر کې به بورډ راځي که بورینګ به راځي. کوشش کوه چې نه بور کېږي چې کله انګلیش سټډي کې. د دې فقرې مطلب دا دی. نو اوس تاسو وایئ چې په دې کې کم ټکي راځي. بالکل بورډ، ځکه چې په دې ټایم کې زه تا ته وایم چې بور مه محسوسوه. نو زه ستا د فیلینګز باره کې خبره کوم. try not to get bored when you study English. صحیح ده؟ نو زه د انګلیش باره کې خبره نه کوم، زه ستا د فیلینګز باره کې خبره کوم. ها، که فرض که ما د انګلیش باره کې خبره کوله نو ما بیا ویلی شوله چې د انګلیش از بورینګ. انګلیش خلک بور کوي یا انګلیش بور کوونکی دی. نیکسټ اگزامپل: physics is confused یا physics is confusing. په دې کې به اوس کم ټکی لګي. بالکل confusing. physics is confusing ځکه چې په دې ټایم کې زه د فیلینګز باره کې خبره خو نه کوم، زه خو د فزیکس باره کې خبره کوم. physics is confusing. next example: it was a thrilled T20 semi-final match. او یا it was a thrilling T20 semi-final match. دا یو ډیر زبردست پرجوش T20 سیمی فاینل میچ وو. صحیح ده؟ نو په دې ټیم کې به بیا څه راځي؟ تھرلډ به راځي که تھرلینګ به راځي؟ تھرلینګ به راځي ځکه چې په دې ټیم کې مونږه د خپل فیلینګز باره کې خبره نه کوو، مونږ خو د هغه میچ باره کې خبره کوو. نو بیا به څه راځي چې it was a thrilling T20 semi final match. ښه، last example: my father is disappointed in my English score. او یا my father is disappointing in my English score. زما پلار زما د انګلیش سکور په باره کې مایوسه و. صحیح ده؟ ما به ډېرې کمی نمبر یې اخیستي په انګلیش کې. نو د هغې په باره کې هغه ډېر مایوسه و. نو اوس ووایه چې په دې ټایم کې به مونږه disappointed استعمالو که disappointing استعمالو. بالکل disappointed ځکه چې په دې ټایم کې مونږه د خپل پلار د فیلینګز باره کې خبره کوو، د هغه د احساساتو باره کې خبره کوو چې هغه څه محسوسوله. نو هغه ډېر مایوسه محسوسوله. نو بیا به څه راځي؟ disappointed. my father is disappointed in my English score. نو زما امید دی چې انشاءالله تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ.
ان شاء الله نیکسٹ لیسن به زمونږه د ایڈجکټیوز په باره کې اخیری لیسن وي او په هغې کې به زه انشاءالله چې دا څومره ایڈجکټیوز مونږه تر اوسه پورې په د لاست 3 پارټس کې وې نو انشاءالله په اخیری لیسن کې به زه تاسو ته د ایڈجکټیوز آرډر په باره کې ویم چې په کم آرډر سره به مونږه ایڈجکټیوز استعمالو. مثال په طور په یو سنټنس کې د یو نه زیات ایڈجکټیوز استعمال شوي یا 2 3 یا 4 صحیح ده نو بیا به مونږه ایڈجکټیوز په کم آرډر کې لیکو کم یو به مخکې لیکو کم یو به وروسته لیکو نو دا هم ډیر اهم پوینټ دی. نو ان شاء الله نیکسٹ لیسن به زمونږه د ایڈجکټیوز په باره کې د هغې د آرډر په باره کې وي او هغه به زمونږه د ایڈجکټیوز په باره کې اخیری لیسن وي صحیح ده. نو دا و زمونږه نننی لیسن د تلو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو لازما شیر کړئ صحیح ده. ان شاء الله پر روان لیسن کې به بیا ملاویږو. ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.